که غواړئ چې د قیامت پر ورځ د عذاب نه بچ شي بیا یو عمل دا وکړئ چې د یتیم په حال باندې رحم کوي، په یتیم باندې ډېر زیات رحم کرم کوي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا روایت نقل شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې موږ په یغ ذات باندې قسمی چې یغ پیغمبر لږلایا برحق پیغمبر لږلایا چې د قیامت پر ورځ الله تعالی داسې سړی ته کله عذاب نه ورکوي چې هغه په یتیم باندې رحم کو او د دغ سره نرمه گفتگو کو. نو د یتیم د اقبال د یتیم تعلیم تربیت په صحیح معنی سره پرورش قرآن کریم کې او په احادیث مبارکه کې ډېر په کثرت سره ترغیب ورغلی دی. خو نن میشتو سره د یتیمونو خیال نه سوتي، د مسکینونو خیال نه سوتي، د یغه سره ظلم کی، د یغه حقوق نه پیژني، بلکې د یغه چې کوم حقوق دي پاکه میش حق تلفي کی، د یغه میش په صحیح معنی سره حق نشي ادا کولای، د یغه حقوق میش خوري، د یغه حق میش خپل خوري. نو دا د یتیم سره رحم نه دی، د یتیم سره ظلم دی. نو چې کوم سړی په یتیم باندې رحم کو نو د قیامت پر ورځ الله تعالی د انسان ته عذاب نه ورکوي. په یتیم باندې رحم کو او د یغ سره نرمه گفتگو کو. نو دا عمل په ځون کړوالی بیا ان شاء الله دنیا او آخرت د مشتو ټوله دا په صحیح طریقه سره تیر شي.